راکم یو دا درته زه په تور د ورور نصیحت کومه اگر که دې سره تعلق نشته خو منځ کې خبره راغله خپل ځان کمزوری مه ګڼه مه ځان ذلیله ګڼه او زه درته دا ووایم چې کله ته په خپل نظر کې سپک وي که نه نو د بل په نظر کې به ته څه دروند شي بس زه ختم زما هر څه لاړو ختم شو دا یو نیم سره چې میلاو شي داسې شکوې او ګیلې به شروع کړي ادب سره وایم لکه سړی چې د زنانو سره کیني او د زنانه اکثر د ګیلې شکوې ډېرې کوي موږ جو غرق شو موږ جو تباه شو زموږ جو څه دي زموږ څه دي دا ښځې دا خبرې ډېرې کوي اگر که د هغوی دا هم غلطي دي خو نارینه پورې ډېرې بدې ښکاري ته څه شي تباه شوې ته مسلمان یې مسلمان تباه کېږي ته مؤمن یې ته د الله بندې ته د پیغمبر امتي ته په کوم ځای کې تباه شوی نو وی ګورې نه دا قرضه چې رابه راوړ ته قرضې ته تباهي وې مزدوري مې وي نشته دې ته تباهي وې کور مې خپل نشته دې ته تباهي وې نو چې کله موت او سلو بیلو که نه او ځان راته کمزوری ښکاره شو نو دا دله زه لیکل در کوم ته په چا زوره ورکېدی نه شي ولې اوس که دوه کسان پهلواني کوي دې مثال ته ګوره اعلان وشو چې پلانې او پلانې به پرزول کوي صحیح شو هغه پلانې هغه یو هغه اولنې هغه ورته د شپې ښه ده بادام او اصیل غوړي او دا مړوي درته ګوره کار دی حالانکې بل تې تکړه دی خو دې ښه د شپې خڼاري کې ښه پروت دی ښه دب کې او دا یو څو سیکنډې دي درته ګوره کار دی دې ګوره په رښتیا سبا له ګوره دې زور ورکي خوب یې ورته هم وکړو طبیعت هم برابر هغه بل ښه تکړه دی د بدن نه خو هغه سوچ راغوستی دی که ما راګوزار کړي او زما خو به دې خپه کښې هم دلته لږه مسله ده دا مسله ګوره هغه ته نه ده معلومه دا دې ته معلومه ده زما خو دا ولې هم لږ دغه دی او دا خلک خو ما پورې وخاندي او دا به څه کښې دا ټوله شپه ناست دی خوب یې مو ونه کړو خوراک یې مو ونه کړو هغه شان ورغی چې ورغی هغه په اولني دوه درې سکندو کې سړی ځمکې ته راواچوي ده بېللي دا ول نه وه د چې کله دا کیسه شروع کړه چې زما خپکې مسله ده او زما ولی پرېوتی ده او زما نوم پرېوتی ده ما ته که بیل پر زه دې کې مړ شوم نو د مور به څه کېږي او دا خو زموږ هغه بچي م واړه واړه دي او دا د اولې ورځې نه بېللې وه نو دا تاسې زما یو نصیحت دی په حیثیت د ورور د یو مخلص دوست ځان کمزوری مه ګڼه ځان کمزوری ګڼه د الله په مخ کې او ځان کمزوری داسې ګڼه د الله د بندګانو په مخ کې چې هغې ته عجزي وایي خو ځان داسې کمزوری ګڼل چې ته خپله دنیا پې خرابه کړي خپل ژوند خراب کړي د دې موږ ته شریعت نه دي ویلي ورسېدی که نه دا په منځ کې یو نصیحت او که د سرو زرو په اوبو م ولیکو هم قدر به ادا نه کوي حوصله اوچته ساته انشاءالله ته یې کولی شي الله رب العزت به وکړي نو که هغه بیا هم نه شي خو ستا ورسره طبیعت خراب نه شو تا ته یو نوي تجربه میلاو شو نو تا ګټه وکړه که تاوان د سره دې تاوان کړی دی یو سړی به وچې دا څنګه هغه خو هغه کم کار چې کوو هغه ونه شو ته یې تاوان یې نه دی کړی نه تاوان یې نه دی کړی ده ته تجربه وشوه په علم کې اضافه وشوه تاوان یې بیا هم نه دی کړی الله رب العزت ته مونږ په دنیا او په آخرت کې کامیاب لري